مروره د مرکز اسداباد ختیځې خواته په 11 کیلومترۍ کې پرته ولسوالي. د مرکز اسداباد، شلتن او سرکاڼو ولسوالیو سربیره د خیبر پښتونخوا له باجوړ سره پر ډیورنډ کرښه 11 کیلومتره ګډه پوله لري. مساحت یې 159 کیلومتره مربع دی. یوې حکومتي سرشمېرنې ښودلې چې د دې ولسوالۍ په 90 لویو او وړو کلو کې نږدې 15 زره خلک اوسېږي. له 2300 هکټاره کرنیزو ځمکو څخه یې د غلو، میوو او سبزیجاتو په برخه کې پیداوار غنم، وربشې، جوار، لوبیا، پیاز، رومیان، مټر او داسې نور دي. کونړ کې د باغدارۍ له ودې سره سم دې ولسوالۍ کې هم ډیر شمیر د شفتالو او مالټو باغونه جوړ شوي دي چې تازه میوې د پام وړ مشهورې دي. دې سیمه کې د ماموندو او سلارزیو لوی قومونه میشت دي چې دغه قومونو ډیره برخه له ډیورنډ کرښې هغې غاړې ته دي او له یو بل سره د وینې او کلتور ګډ مشترکات لري. پر ډیورنډ فرضي کرښه د غاښي پاس کنډو یو وخت له باجوړ سره د تجارت او نورو اړیکو پاللو مهمه لار وه. دغلته میشت د ماموندو لوی قوم مشران د کونړ د جرګو او مرکو د سر خلک دي. داسې چې د دې ولایت په نورو سیمو کې هم خپلمنځي ستونزې د ماموندو په جرګو حل کیږي. هسې خو د ماموند قوم تړې د کونړ او هیواد په کچه مشهورې دي چې د همدغو قومي تړو او ناغو پر مټ یې د خپلې سیمې خواوشا 95 زره هکټاره ځنګل ډیره برخه روغه ساتلې. لوی درې بچې او د مرورې دره دي.